زما نوم رفیع الله دی، یو تن د افغان انجینرانو څخه. زما د چین د کمونیست ګوند څخه دا پوښتنه ده چې چین د کمونیست ګوند د ملي کانګریس راپور څنګه چمتو کیږي؟ سلامونه. د چین د کمونیست ګوند د مرکزي کمیټې عمومي منشي د ګوند د ملي کانګریس په هرې دورې کې یو مهم راپور خپروي. دغه راپور د دغه کانګریس د هرې دورې مهمه برخه بلل کیږي او کلیدي اهمیت لري. نو چمتووالی یې هم جدي ترسره کیږي. د تیرو څو کلونو د رسمي معلوماتو له مخې د دغه کانګریس د راپور د چمتووالي وختونه بېلابېل وي او اکثره یې له لسو میاشتو تر کال دوام کوي او اړوند کارونه یې همیشه د دغه کانګریس د ترسره کیدو د کال په پیل او د تیر کال په څلورمه رابعه کې پیل کیږي. د دغې چارې د پیل په وخت کې د راپور د مسودې د چمتو کولو او لیکلو لپاره د کمونیست ګوند د مرکزي کمیټې د سیاسي بیورو د دایمي کمیسیون تر لارښوونې لاندې یو کاري ګروپ جوړیږي او د یادې کمیټې مشران د دغه ګروپ د مشر او مرستیال دندې پر غاړه اخلي. د دغه ګوند د مرکزي کمیټې د ارګانونو دولتي ارګانونو د ساینس او تخنیک د ارګانونو مسؤلین ځایي ګوندي او حکومتي مشران او چارواکي او کارپوهان د دغه ګروپ غړي وي. کاري ګروپ د دغه راپور د مسودې تر لیکلو مخکې د دغه ګوند په دننه او بهر کې له هرې ساحې څخه وړاندیزونه او نظرونه راغونډوي. مثلا د چین د کمونیست ګوند د 19 ملي کانګریس د راپور د چمتووالي په بهیر کې د نهه 50 څانګو او ارګانونو 80 څېړونکي ډلې جوړې کړي دي. دغه ډلو د 1811 اساسي ارګانونو څېړنې کړي، 1501 سیمینارونه او مباحثوي غونډې یې جوړې کړي او 80 ځانګړي څېړنیز راپورونه یې لیکلي دي. دغه راز د دغه ګوند د 20 ملي کانګریس د راپور د چمتووالي په موده کې د آنلاین وړاندیزونو او نظرونو د راغونډولو کار هم ترسره کیږي چې تر اوسه څه باندې 8 میلیونه او 542 زره وړاندیزونه راغونډ شوي دي. دا د چین د هرې ملحارۍ د ولسي دیموکراسي یوه څرګنده نښه بلل کیږي چې د چین د کمونیست ګوند د ملي کانګریس تر پرانیستلو مخکې د وړاندې دورې د مرکزي کمیټې وروستي عمومي ګوند جوړیږي او غړي یې پکې د ملي کانګریس پر راپور بحث کوي. ملي کانګریس ته د دغه راپور تر وړاندې کولو وروسته کاري ګروپ د ګډون کوونکو استازیو له وړاندیزونو او نظرونو سره سم د دغه راپور ترمیمولو ته دوام ورکوي او دغه راپور تر رسمي خپرېدو مخکې همیشه د ترمیم په حال کې وي.